بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخون کې مهربانه دي. قدرمنو راغلی یو تغبه کندرات ته تاسو هم وینئ لا تعداد وړ راغلی ځوانان راغلی د کور چا به سکار پرې خو دي چا به سکار پرې خو دي راغلی د چکر د لپاره د ریفرشمنت لپاره. خو بدقسمتي دا ده چې د تغبه کندرات د جمعې پر ورځ باندې د چا به 100 روپۍ لګیدلي د چا به 200 لګیدلي چا به ملمانه راوستي او هغه کسان چې دي تغبه کندرات باندې تاسو وینئ نو د خلکو نه بارای هم مخلو چې آیا دا ولې باندې او وجوهات څه دي چې دا باندې نو راځي موږ سره ملکن ټي وي سره اوسئ. امیر صاحب هم راغلی دی. امیر صاحب سره هم خبرې اترې کوو چې کم ځای نه راغلی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. امیر صاحب ستاسو خوږه نامه څه ده؟ ما حافظ عبدالرحیم وزیر خبرې کوم. زه دلته ټیچر په تور باندې کار کوم. یا د بنو نه بیلان کوم او دلته مونږ چونکې نن چوټي ده او بل د اتوار ورځ باندې چوټي ده. ما خپل فیملی خپل بچیان مې راوستي دي ځان سره. ما چې د یوه ورځ باندې دلته دی څه انجوایمنټ وکړي خو چونکې دلته صرف یو د ټورسټ سپاټ دی کندرات په نامه باندې صرف د یو سپاټ دی بل سپاټ شته نه دی. نو ټول چې څومره د هلکان دي ټول راځي په دې ورځ باندې څومره ینګ جنریشن دی هغه ټول راځي دلته انجوایمنټ کوي. نو دغه هم په دې ورځ باندې لوکل انتظامیه نه مونږ دا اپیل دی چې دغه کولاو کړي دغه ځوانانو ته کولاو کړي ادروایز دی به چېرته ځي. کرۍ دې تاوان شوله بس خدا خو به خامخا تاوان کېږي. دغه نوره چې څومره هم ځوانان راغلي دغه ټولو چا بایک راوستي وي چا به ځان سره ګاډۍ راوستي وي څه خو به یې ځان سره راوستي وي چا به د 200-300 روپو بوتلې اخیستي. بالکل داسې راغلي دي چې د سوات نه کسان راغلي دي دلته د مردان نه کسان راغلي دي ځان سره به یې بوتلې راوړي ځان سره خوراک راوړی دی او بیا ځان سره دلته د پکنیک دپاره مطلب دوی ځان سره کوکینګ سره راوړي. نو دا هر څه راوړي هغه باوجود هغه د ځای نه کولاویږي خو دلته ولاړ دي. نورو خلکو ته پیغام ورکړه چې د جمعې په ورځ بیا کندرات ته نه راځي. او زه خپله باندې چې دا راغلی یم ما دغه ټایم میس شو داسې د ډېر کسان راغلل چې هغې خپل ټایم میس شو ټایم یې ضایع شو. داسې نور هم فیملیز ول کسان راغلي چې هغه ټایم میس شوی دی. په کار دا دی چې څومره هم کسان راځي ځوانان راځي هغه د جمعې په ورځ باندې نه راځي ولې چې دلته دغه انتظامیه ول چې دي هغه دغه دپاره بند کړی دی د جمعې په ورځ باندې. ملګري هم راغلي دي چشمې هم اچولي دي او د چکر په نیت راغلي خو بدقسمتي دا ده چې چکر یې ویزټ یې ونه کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وای جان ستاسو نوم او تعلق کوم ځای سره ساتئ؟ جی تغبې سره تعلق ساتم. زور حسین مې نوم دی. چکر په نیت راغلی یو او ډېر ملګري داسې راغلي خو یو هم نه پرېږدي. نو موږ د دې انتظامیې نه دا خواست دی چې دوی ټوریزم ډپارټمنټ او جی دغه ډپارټمنټ ته زموږ دا خواست دی چې دا څونه ملګري راغلي دي چې دا پرېږدي دلته او ټول د کارونو هم چوټي ټول لکه په دې ورځ باندې نه د فیملی ډی ده لکه دا ټول خواران داسې ولاړ دي که نه. نو دوی ته ډپارټمنټ والا ته مونږ دا دغه دی چې په عام ورځ د خیر دی بندي خو چې صرف د جمعې په ورځ کولاوي. او جی او جمعې په ورځ کولاوي. صحیح شو مهرباني. یاره مونږ سره جی دا یو د جمعې ورځ دی هغه د فارغه ورځ دی زمونږ دې ته ټول هفته کې سترګې یوې جمعې ته زمونږ سترګې او هغه هم هره جمعه نه هره جمعه بالکل نه. مونږ د کار نه ځان راپټ کو دې ځای پورې رالو او ګیټ ته بندي ګیټ ته بني تاوان دیو شو تاوان شو د 200-300 روپو انګور دي دې سره لکه مطلب کیلی دي واستقاره په دې سکیورټي والو خره کنه. نو بس دا به اوس دلته به چې تاسو غورځو نو خوراک وي اړې رااله بنګو. نو بس زمونږ د ډپارټمنټ نه دا خواست مطالبه له چانه کې چې داسې سکول او شي. نو بس د دې خپل ډپارټمنټ دی لکه چې ټوریزم چې کوم ډپارټمنټ مې په ورځ د کولوي بیا د مکمل بند کی چې د جمعې په ورځ کولوي نور به مونږ څه وګورو لکه زمونږ دا کار ورځي که نه نو مونږ څه وګورو چې راشو دا کار نه راشو دا خو فارغه ورځ یو دی بند کړی. قدرمنو کتونکو د ملکن ټي وي چې کوم ایډیټر دی د چانه پټ پناه نه دی بلال سردار هم راغلی دی دغه سره هم خبرې اترې کوو. بلال سردار د پکنیک د سپاټ چې بند دی په دې اخله باندې څه وایي؟ یاره موږ خو ډېر د افسوس اظهار کوو چې بلکې په سوونو تعداد کې ټورسټ راغلي دي. موږ په خپله د ملکن نه راغلي یو او ډېر په تقریبا چې یو کال پس چکر لرالو که نه په روز کال به موږ راتلو دا به د جمعې په ورځ کولاو موږ به هره جمعه راتلو او بله دا خبره ده چې په نورو ورځو څوک نه راځي چکر له خو د جمعې په ورځ ډېر زیات ټورسټ راځي. موږ د جمعې په ورځ رالو او ډېر په سور او ډېر په خوشحالۍ کې رالو 3-4 کسانو او دلته کې دا بند دی نو ډېر د افسوس مقام دی او حکومت له دا پکار دی خاص کر ټوریزم ډپارټمنټ لا چې په دې باندې غور او فکر وکړي چې د جمعې په ورځ کولاو کړي چې د جمعې په ورځ خو کولاوي که نه ځکه چې په نورو ورځو باندې خلک وزګار نه وي او د جمعې په ورځ زیات خلک وزګار وي که نه چکر نه راځي. او بله دا چې دوی ته به هم پیدا وي لکه د جمعې په ورځ ټورسټ
چې ټول هفته چلیږي او صرف یو د جمعې په ورځ چلیږي د دې خپل پیس ته هغه او د پارکینګ نو حکومت ته به پیدا وي صرف د جمعې پر ځای غاین کم د دوی ټول هفته لپاره برابر دی بالکل د وی جمعې انکم د دوی ټول هفته برابر دی مهرباني قدرمنو کتونکو دغه مشرانو دغه ځوانانو دغه امزول تاسو خبري واورې ډیر افسوس کوي او چې دا پکنیک دا سپارټ چې کم دی دا بندي نو مهرباني د یو کلیشي ګورنمنت ته هم زموږ د اپیل چې د پکنیک دا سپارټ دی صرف د جمعې پر ورځ کولاو کې په نور ورځ دی بندي دغه کسانو تاوان شوی دی دغه کسانو بزان له پروچ هر قسمه سامان ځان راغست دی هغه به د خپګان نن کور ته ویسي نو خپل رور افتاب خان لا ورکه اجازه په لوی لام سپارم د الله پامان